امریکا په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو د بل پړاو اراده لري. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکا د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د خبرو د بل پړاو اراده لري. نوموړي چې په بروکسل کې د ناټو غړو هیوادونو استازو ته له طالبانو سره د خبرو په اړه معلومات ورکول وویل طالبانو په ډیره څرګنده توګه نړیوالې ټولنې سره د اړیکو عادي کولو ته چمتووالی ښودلی ترڅو درېدلې مرستې ترلاسه کړي نړیوال ډیپلوماتان بیرته کابل ته ستانه شي او پر دوی لګېدلي بندیزونه ختم شي. ټام ویسټ د خپلو خبرو پر دوام ویلي چې امریکا په یوازې سر طالبان په رسمیت نشي پیژندلی بلکې نړیوالو متحدینو سره به تر خبرو او سلامشورو وروسته پریکړه کوي. باید وویل شي چې امریکا داسې مهال د اسلامي امارت په مشرۍ افغان حکومت سره د خبرو پیلولو ته چمتووالی ښودلی چې اسلامي امارت هم څو ځله د امریکا په ګډون ټولې نړۍ سره له ډیپلوماټیکو لارو چارو د ستونزو پر حل ټینګار کړی دی. د کابل ټکی کام یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا که ستاسو لومړی راتګ وي هیله ده په چینل کې اشتراک وکړئ او د زنګ بټن یې هم ووهئ.